سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به راسره واورئ چې څنګه کولی شو د مڼو څخه مربا جوړه کړو. نو ډیره اسانه طریقه ده. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. لومړی هغه مڼې راخلو چې د مربا لپاره مو انتخاب کړي دي، پاکې پرېمینځو په اوبو باندې. په دوهمه طریقه کې مڼو څخه باید پوستکی لرې شي او سمدستي باید د اوبو په یو لوښي کې واچول شي چې رنګ یې تور نه شي. په دریم سټپ کې په منظم شکل یې غوڅوو او بیا یې په څلورو برخو ویشو او د منځ برخه ترې لرې کوو. په څلورم سټپ کې په داش کې د 20 دقیقو لپاره پرېږدو، د 180 درجې حرارت ورکوو چې نرمې شي. په پنځم سټپ کې له نرمېدلو څخه وروسته یې راخلو، په یو لوښي کې میده کوو. په شپږم سټپ کې او بیا یې په جوسر کې اچوو چې ښه منحل شي. په اومه طریقه کې له دې وروسته یې له جالۍ څخه وباسو او اندازه یې معلوموو. اتمه طریقه کې ګورو چې سټریک اسید ورسره اچوو. مثلا په 1 کیلوګرام کې 1000 ملي ګرامه سټریک اسید اچوو، وروسته له هغې بوره ورسره ګډوو. په اخره کې په اور ږدو چې ښه آلیز شي. نو د دې نه وروسته ستاسې مربا تیاره ده او کولی شئ چې استفاده ترې وکوئ او یا یې په کوتیو کې بسته بندي کړئ.